بسم الله الرحمن الرحیم. د بریا ښوونیز مرکز د فوټوشاپ د زده کړې درېیمې ویډیو ته ښه راغلاست. زه عبدالظاهر ستاسو خدمت کې یم. دوستانو، په تیره ویډیو کې مونږ تاسې انسټالیشن وویلې چې مونږ باید فوټوشاپ څنګه انسټال کړو. نو راځو په دې ویډیو کې د فوټوشاپ انټرفیس یا مخې وینو چې فوټوشاپ چې کله مونږ خلاصو کوم شیان به مخته راځي او څه رقمه مونږ تاسې استفاده ترې کوو. کله چې مونږ تاسې فوټوشاپ انسټالوو نو لکه نور پروګرامونه چې انسټالوو دلته سټارټ منیو کې به راځي او له همدې ځای نه به یې خلاصوو. فقط چې نوم یې ولیکو را به شي او کلیک به یې کوو. نو کله چې مونږ تاسې فوټوشاپ خلاص کړو دغه سکرین به یې راځي چې دې ته ویلکم سکرین وایي. په دې سکرین کې مونږ تاسو ته هغه فایلونه ښیي په کوم چې مونږ آخري کار کړی وي. که چېرته مونږ دلته ریسنټ کلیک کړی وي نو دا هغه فایلونه دي چې ما آخري ورباندې کار کړی، دلته یې نومونه موجود دي. که چېرته غواړم چې په 2 باندې کار وکړم نو چې هر یو یې هماغه یو به کلیک کوم، هماغه یو به ماته خلاصیږي. او که چېرته زه غواړم چې یو نوی فایل خلاص کړم، یو نوی ډیزاین جوړ کړم، نو بیا به زه کریټ نیو کلیک کوم. او که چېرته غواړم چې کوم عکس کې یا کوم مخکې چې ما جوړ کړي فوټوشاپ فایلونه دي هغوی خلاص کړم او په هغو کې تغییرات راولم، نو مجبوره اوپن به کلیک کوم. خو دا شیان لکه د نورو پروګرامو غوندې همداسې دي، نو زیات تشریح ته به اړتیا نه وي. راسن به لاړ شم، نیو به کلیک کړم تر څو یو نوی ډیزاین د جوړېدو لپاره ماته صفحه خلاص شي. کله چې زه نیو ډاکومنټ کلیک کړم دغه یو صفحه به راځي. دوستانو، دا د فوټوشاپ CC 2018 انټرفیس د دې کې لږ تغییرات راغلي نسبت نورو 2017 ته 18 نسبتا هغو ته ډېر زیات ښه ده. چې کله مونږ نیو ډاکومنټ کلیک کوو په دې کې بیا اول ریسنټ راته ښیي چې هغه سایزونه چې ما آخري استفاده کړي دي نو هغه به راته خلاصیږي. که چیرې له هغو نه مې بیا استفاده کوله او یا سیو کوم فایلونه چې ما سیو کړي دي فوټوشاپ کې مې جوړ کړي سیو کړي مې دي نو هغه به راته راځي. که چیرې په هغو کې مې کار کوو نو هم کولی شم. تر څنګ که چیرې مونږ تاسې یو عکس جوړوو نو د هغه لپاره مونږ تاسو ته تیار جوړ شوي اندازې شته چې مثلا که زه دا یو کلیک کوم 7 په 5 کې به وي، ریزولوشن به یې 300 وي، یا 3 په 2 کې 300 به یې ریزولوشن وي، 4 په دا مختلف اندازې دي چې هر یو زه غواړم کلیک به یې کړم، اوپن به یې کړم، هماغه صفحه به ماته خلاصیږي. مثلا که زه د ډیفالټ سایز کلیک کړم کریټ یې کړم نو همدا صفحه همدغه اندازه چې ما ورته ویلې هغه به راته خلاصیږي. که بیرته کلوز کړم نو بیرته به ماته ویلکم سکرین راشي. تر څنګ د پرنټ لپاره بعضې مونږ چې بعضې شیان چې پرنټوو مثلا A4 صفحه مونږ زیات ډیزاین کوو استفاده کوو یې پرنټوو یې لیټر نو دا هغه ټولې اندازې دي. که چېرته غواړئ چې له دونه استفاده وکړئ هم مونږ تاسې کولی شو. یا د آرټ او السټریشن کوم د رسامي لپاره که ته یو صفحه غواړئ چې خلاص شي لږ غټه صفحه وي نو کولی شو چې دونه استفاده وکړو. مثلا که زه دا کلیک کړم 1000 په 1000 کې ده 1000 پکسل په 1000 پکسل کې یا 2000 په 2000 پکسل کې یو غټه صفحه به وي تر څو مونږ یو رسامي پکې وکړای شو. که چیرې د ویب سایټ ډیزاین لپاره مثلا مونږ ما د فوټوشاپ اوله ویډیو کې ویل چې مونږ فوټوشاپ د ویب سایټ ډیزاین لپاره هم استفاده کولی شو. نو دلته دوستانو هغه اندازې دي کوم چې د ویب سایټ لپاره استعمالیږي. مثلا که زه دا اندازه کلیک کړم دا د ویب سایټ له ټولو نه مشهوره اندازه ده چې نن سبا خلک د ریزولوشن په حساب له دې نه استفاده کوي. نو زه که دا کلیک کړم ماته په هماغه اندازه صفحه راځي او زه به راسم پکې کار کولی شم. که چیرته دا بل کلیک کړم دا نسبت سابقه دې نه ریزولوشن های ده، که غواړئ های ریزولوشن کې واخلئ. همداسې مختلف ریزولوشنو کې شته، که غواړئ چې استفاده ترې وکړئ تیارې اندازې جوړې دي. مخکې به داسې و چې موږ به اندازه خپله ځان ته ټاکله چې مثلا د ویب سایټ اندازه دومره ده نو موږ به خپله هلته لیکل، خو اوس یې دلته تیار اندازې لیکلي دي چې هر یو غواړي هغه نه استفاده وکړي. تر څنګ کولی شو چې د موبایل د سکرین لپاره که کله موږ یو شی ډیزاین کوو نو د هغو اندازې هم تیارې راته لیکلي دي. مثلا که زه چیرته د آیفون 6 لپاره یو صفحه ډیزاین کوم نو ماته به دې ضرورت نه وي چې زه د هغه اندازه وګورم چې د هغه ویډ څومره هایټ یې څومره ده باید څومره اندازه ورته جوړ کړم. دلته تیارې اندازې شته، فقط کلیک به یې کوو کریټ به یې کوو، هماغه صفحه اندازه دی راته کوي، موږ به ډیزاین پکې جوړ کړو. تر څنګ د ویډیوز یا د فلم لپاره هم مونږ تاسې مختلف اندازې راته راکړي دي چې HD فول HD مختلف اندازې دي چې هر یو نه غواړو استفاده وکړو. فقط کلیک به یې کوو چې مثلا د نن سبا د های ریزولوشن موویز لپاره چې کله څوک فلمونه ریکارډ کوي دغه اندازه 4K زیات استفاده کوي یا فول HD زیات استفاده کوي نو مونږ تاسو ته به د دې ضرورت نه وي چې خپل اندازه ولیکو. دلته تیار پکې دي، کلیک به یې کوو را به شي. خو بیا هم که زه کله غواړم چې داسې یو ډیزاین جوړ کړم چې په 2 کې نه وي دلته زه خپله هم لیکلی شم ویډ ور هایټ ورکولی شم چې مثلا ویډ یې څومره وي او هایټ یې څومره وي. مثلا زه ورته وایم چې ویډ یې 100 پکسله وي، دلته به یې خپله ولیکو چې مثلا زه وایم 100 پکسله وي 1000 پکسله وي هر څو چې وي. هایټ یې څومره وي هایټ به یې دلته لیکم.
ترڅنګ یې دلته واحد اندازه شته. پکسل چې د دوستانو د رنګ وړې نقطې ته یا د عکس وړې نقطې ته ویل کېږي. مثلا که زه 1000 پکسله ورته ووایم یا اوس 920 پکسله دی ویټ دی، نو دغسې ویټ به دی 920 پکسله داسې څنګ په څنګ سره ږدي تر څو ویټ یې معلوم شي، او هایټ به داسې راته 080 پکسله داسې څنګ په څنګ ږدي تر څو ماته ویټ ور هایټ معلوم کړي. که چېرته مثلا زه انچز کلیک کوم نو وینې 26 انچه به داسې وي او 15 انچه به داسې وي. خو زیات په فوټوشاپ کې موږ تاسې له پکسل نه استفاده کوو. اورینټیشن هم شته که غواړئ چې پورټریټ او لینډسکیپ یې کې. آرت بورډ هم دلته موږ تاسې لرو. آرت بورډ ډېر غټ بحث ته چې موږ تاسې به بیا وروسته په فوټوشاپ کې وکړو. بیا راځو ریزولوشن ته. ریزولوشن پکسل پر انچ ده یا پکسل پر سانتیمیټر ده. مثلا که 72 ورته ووایو نو 72 پکسله پر انچ، یعنی هر انچ کې به موږ تاسو ته 22 پکسله وي. یا مثلا زه ورته وایم چې پکسل پر سانتیمیټر نو بیا به 28 پکسله په هر سانتیمیټر کې وي. څومره چې دوستانو ریزولوشن زیات وي هغومره به زموږ ستاسې کوالټي ډېره ښه وي، او که څومره ریزولوشن کم نیسو نو بیا به کیفیت خراب وي. نورمالي چې ده 72 یا نن سبا خلک 100 نه هم نورمال استفاده کوي. نو که چېرته موږ تاسې یو بنر جوړوو چې هغه ډېر زیات غټ وي نو کوشش به کوو چې ریزولوشن به یې ډېر زیات های نیسو. که چېرته داسې شی جوړوو چې مثلا زه د کمپیوټر د ویب سایټ لپاره همدغه اندازه غواړم نو همدې لپاره همدا 72 ریزولوشن ښه ده، ځکه چې وروسته یې نه زه غټوم نه یې وړکی کوم. نو کوم فکس اندازو لپاره چې موږ ریزولوشن اخلو نو 72 به کافي وي، او که چېرې د های ریزولوشن لپاره چې هغه امکان لري په آینده کې غټ شي نو موږ تاسو بیا ریزولوشن های ورته اخلو. ځکه چې ما درته ویلې چې فوټوشاپ چې ده رسټر ګرافیکس ده، که چېرې کوم شی وړ وي غټ یې کړو نو کیدای شي چې کیفیت له لاسه ورکړي. نو په دې خاطر یې موږ ریزولوشن بیا زیات نیسو چې های ریزولوشن وي، نو بیا که وروسته آینده کې غټ شي هم به مشکل نه وي. بیا راځو کلر موډ. دلته موږ تاسو سره کلر موډ شته چې کوم کلر موډ نه استفاده کوئ. د ویب سایټ لپاره خلک زیات RGB استفاده کوي. مثلا که چېرته زه فوټو یا بل یو کلیک کړم نو دلته به ما سره ګوره مختلف کلر موډ راشي، RGB، CMYK، ګرې سکیل، بیټ میپ. خو که چېرې زه ویب سایټ ته راځم ویب سایټ کې بیا ما سره صرف RGB به وي. مشهور کلر موډ چې لرو موږ تاسې دوه ډېر زیات مشهور دي، یو RGB ده، یو CMYK ده. CMYK کلر چې ده همیشه د پرنټډ میډیا لپاره استعمالیږي. مثلا که موږ تاسې داسې شی جوړو چې هغه آینده کې پرنټوو، مثلا یو A4 کور جوړو، مثلا یو بنر جوړو، هر هغه څه چې په آینده کې موږ پرنټوو، مثلا عکسونه دي موږ تاسې پرنټوو، نو د پرنټډ میډیا لپاره کوشش کوئ چې CMYK کلر استفاده کوئ. دوستانو کوم پام کړی وي نو مطبعې کې هم زموږ ستاسې پرنټرونه کلر پرنټرونه چې دي هغه 4 رنګه یا 6 رنګونه نن سبا خوري CMYK، نو ځکه پرنټډ میډیا لپاره موږ هم تاسې هم دا استعمالوو. او ویب لپاره یا هغه شی چې موږ تاسې په کمپیوټر باندې ښکاره کوو یا سکرینو باندې ښکاره کوو، د پرنټ ضرورت نه وي ورته، نو هغه لپاره بیا موږ تاسې RGB موډ استفاده کوو. نو دلته موډ ده چې کوم موډ انتخابوئ نو فعلا به زه مثلا یو ډیفالټ سایز اخلم نو زه هم CMYK به انتخاب کوم. او 8 بیټه او 16 بیټه سپیډ ده چې باید څومره بیټه ووسي، نورمال هم دا 8 بیټه استفاده کوو. بیکګراوند کلر باید څه شی وي، وایټ وي، بلیک وي، او که بیکګراوند کلر وي. که چېرې وایټ کلیک کوو نو کومه صفحه چې ماته راځي بیکګراوند به یې سپین وي، که بلیک کلیک کوو تور به وي، او که بیکګراوند کلیک کوو نو بیا دلته موږ تاسې کلر انتخابولی شو چې باید کوم کلر وي. هر رنګ چې انتخاب کوو هماغه رنګ به بیا په بیکګراوند کې موږ تاسو ته راځي. خو فعلا زه ورته وایم چې نه وایټ دې وي. کله چې زه کریټ کلیک کوم نو دغه اندازه چې ما ورته ویلې په همدې اندازه به ماته دلته صفحه راځي او زه به ورباندې کار کولی شم. بیا چې کله دا صفحه راغله موږ تاسو ته به دلته دا ورک سپیس یا لیاوټ دغسې راځي. مثلا دلته به بعضې هغه وي پنلز وي، بعضې پنلونه به دلته وي، ټول باکس به دلته وي، کولی شو موږ تاسې بند کړو، خلاص یې کړو. ورک سپیس موږ تاسې خپل په زړه جوړولی شو چې څه رقم یې باید جوړ کړو. یا دلته وینډو منیو کې موږ تاسې مختلف ورک سپیسونه لرو چې څه رقم ورک سپیس غواړئ. که چېرته زه ورک سپیس کلیک کړم فعلا ایزنشل چې د ټیک مارک ده، یعنې دغه ایزنشل موډ ده چې د هغه موډ ده چې موږ تاسې د 3D لپاره، د پینټینګ لپاره، د هر څه لپاره ترې استفاده کولی شو. خو دلته مشخص د هر شي جدا جدا شته. مثلا که زه یو 3D ډیزاین جوړوم نو که زه 3D کلیک کړم دا پنلونه، دا ټولز، دا هر هغه څه ماته په سکرین باندې ښکاره کوي کوم چې موږ د 3D لپاره زیات استفاده ترې کوو. که چېرې ګرافیکس کلیک کوم د ګرافیکس لپاره، موشن ویډیوز لپاره که زه یو مووي ایډیټ کوم نو که زه موویز کلیک کوم نو ماته ټول هغه ټولز، هغه پنل ماته په سکرین باندې ښیي کوم چې د ویډیو ایډیټینګ لپاره زیات استفاده ترې کېږي. همداسې د پینټینګ، فوټوګرافي، د هر یو. خو موږ تاسې به ایزنشل زیات استفاده کوو. زه خپله په زړه هم کولی شم چې دا پنلونه تغییر کړم، مثلا د هیستري پنل دلته کېږدم، پراپرټیز دلته، هر یو چې مې هر ځای کې په زړه وي همالته چې یعنې هر چېرته راته اسانه وي، کار مې اسانه وي، زه کولی شم چې پنلونه هغو ځایو ته انتقال کړم. کلوزوم یې کلوزولی شم، خو کله که مې بیرته ریسیټ کوم نو کولی شم چې ریسیټ کلیک کړم. اوس ما ایزنشل موډ کلیک کړی نو زه ایزنشل ریسیټ کړم، بیرته به هماغه اولي حالت راته راځي. کولی شم چې یو نیو ورک سپیس جوړ کړم، بیخي ځان ته نوی ورک سپیس نوم ورکړم چې همیشه هماغه کلیک کوم او هماغسې موډ ماته راشي.
او یا دا ورک سپیس بیخي ډیلیټ کړم او یا کولی شم چې منیوز او کمانډز کې که غواړم چې تغیرات راولم نو له دې ځای نه تغیرات راوستلی شم. نو دا دوستان نوې صفحه شوه. که زه دا کلوز کړم او غواړم چې یو عکس خلاص کړم نو بیا کولی شم چې اوپن کلیک کړم. هغه عکسونه چې ما تاسو ته په ایمیل کې سینډ کړي وو په هماغه عکسو باندې به موږ تاسې دلته پریکټیس هم کوو. مثلا زه به د فوټوشاپ یو عکس خلاص کړم، مثلا دغه عکس دې فعلا راشي نو هغه عکس به خلاص شي. اوس که زه تغیرات راولم نو په دغه عکس کې به تغیرات راته راځي. نو اوس براش یا هر څه چې کوم نو په دغه عکس کې زه کولی شم چې تغیرات راولم. که چیرې کلوزوم نو له دې ځای نه کلوزولی شم. دوستانو دا د فوټوشاپ انټرفیس یا مخ صفحه شوه چې موږ تاسې باید ورسره آشنا واوسو. نو نور درسونه به په نورو ویډیو کې تشریح کوو. همدا ویډیو همدومره ده. خدای دې وکړي چې ویډیو هم خوښه شوې وي. زموږ ویډیو در سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو نور دوستان هم استفاده ترې وکولی شي. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.